شبنم په ګلوري دوزخ کې دروازه ده کنجي ته کسره ده هغه به اخلاصوي چې څوک په دې دنیا سود خوري شبنم په ګلوري جنت کې دروازه ده کنجي کلمه ده او هغه به اخلاصوي چې څوک په حق ورته ګوري شبنم په ګلوري یاره خو زه نو نه پوهېږم حکیم صاحب ګوره څو ځلې مې درته ویلي چې دا خپل پوج سم کا او دا خپل پوج چې دی ورته تسلي ورکړه چې زما په خبرو باندې هېڅکله مداخله نه کړي ولې چې زه یو سړی یم بیا په سړیانو کې یو سړی یم سم به یې پوه کړي و ځواني مرګه تا لکه چې بیا د اعصابو کپه پرېښې ما خو تاله د اعصابو کپه درکړې چې دا خوره چې جوړې ویم پوه شوې خبره واوره هغه کپه خو چې دی په نهره دی هغه خو دیار څه نه مخکې سړی نوشي جان کې دا ته څه شی وایي نو بیا ته ولې دا ګډې وډې وایې ولې ما کومه ورځ داسې غلطه خبره کړې دی او ګډې وډې مې ویلي دا اوس لګیا نه وایم بیا هم درته وایم حکیم صاحب چې دا فوج به دې پوه کړي دا خپل باډي ګاټان به دې پوه کړي چې ما دې نه ځوروي او ما دې نه په عذابوي ګینې ما خو م پېژنې که نه ته لږ زما خبرې ته وار کوه ماتې جرندې غوندې مه ګړبېږه زما پوج کم دی زما باډي ګاټان کم دی ولې م په چا خمبیره کې وایم حکیم صاحب پوه شوې خبره اوره ما ته ښه حساب معلوم دی د شپې ما ته ستا پوج معلوم دی او د سهار کې ما ته معلوم دی او په غرمې کې هم ته څه شی یادې والکه ښه زه اوس ته وګوره ښه دغه دی یو پوج خو دې راغی او دغه دی بل دې م راغی وا دغه دی ډېر را روان دي ته ماشو په عذاب کړی خو داسې ووایه که نه ماش یم پوهېږي چې رازان دا زمونږ په شان دی همدا په عذاب که ولې شیریانه په عذاب وي چې تا پسې نو غوایم تمامه شپه د دې د لاسه خوب نشم کوی السلام علیکم وعلیکم سلام ښه دی چې رالې ورو په دې سړي نور پام کوه که څلور ماشي ورته یو ځای شو او واقع یې درنه والکه خیالي ګله ستړی مه دا څه شی دې شروع کړي دي وایم ډېر ښه مې شروع کړي دلته راشه دلته ودرېږه دلته ودرېږه چې ښه دې شروع کړي حکیم برابر اول خو ستا په اجازه که ستا زړه وي چې زه د خیالي ګل نه یو پوښتنه وکړم دوه خو ته وکړه سلامونه وطنوالو په دې هیله چې تاسې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او موږ دا ښایسته خپرونه یعنې کنګینه تر پایه پورې وګورئ خیالي ګله وایه که نه شیر لالا حکیم برابره دا څه کوي یو څوک یو چا کره میلمه راغلی و دې میلمه غوښتل چې د کور والا باندې لږ ذره مالنډې ووهي نو بیا د کور والا ورته ویلي چې څنګه چل ده انشاءالله د شپې خو بازاب شوی نه وي یخ خو نه یې وهلی دغه نه ولا خدای تاسو کور کې مچان ډېر زیات دي یاره د مچانو بیخي نه پرېښوستلم کور والا ورته وایي زه خیر ده ولې وایي دا مچان چې دي دا خوږ شی پېژني چې خوږ شی وګوري ځان رسوي نو ځکه دا مچانو په تا باندې حمله کړې ده زیاته نو خیالي ګل خو خوږ انسان ده ځکه په دې باندې میاشتې مچان حملې ډېرې کوي دا خو د موضوع یو اړخ شو بالکل خو چې دا مچان بل شي ته راځي هغه ته ونه ویله که نه هغه خو بله نو ګوره هغه یو نیشهیي وایي بل نیشهیي ته ویلې چې وروره ته کله کله لامبي هغه ویل یاره لامبو یو میاشت دوه میاشتو بعد وایي نه دا خو یاره وایي ته کله وایي زه خو یو نیم کال دوه کاله بعد ورته ویل اوهو ته خو د ماهي بچی نو دا هم د ماهي بچی دی دا هم د ماهي بچی ده خامخا به لږ لږ یې دیواله ګوره صفایي نه کار واخلي ځان ته د پشخانه وتړي تر څو ته د حکیم برابر د فوج ته ځان بچ کړي یو کیسه را یاده شوه وایي پخوا دغه خلک به بیرون سملاسته که نه پکي مکي خو نه و په ټوکې به خلک سملاسته بالکل و یو پلار او زوی دي دا ماشو سخت تنګ کړي وروره ټکه ټوکه اخر کار نه دی شوی د پلار او زوی مشوره کړې وایي زه کوټې ته تېر شو هلته لږه تیاره ده وایي چې دوی کوټې له تلي څنګه چې د کټونو کې سملاستلي دي هغه یو شی دی رڼا چې کوي وروره کوي وایي د زوی چې دا لیدلی پلار ته یې ویلي پلار ویل اوس یې لاټیان هم راپسې راوړه حکیم برابره دا څه کې خیالي ګوله وایه که نه ته په اشپزخانې ځان خوشې که
چې خدای مګه په اشپزخانه کې دغه هر شی برابر کړو وایم خبره داسې دی که نه دغسې یګان موضوع راته راکوئ که نه چې زه پوهېږم چې مې سنن میاشتې دي او مچان دي ما په عذابوي نه که نه ګوره دې ته موضوع ته حاجت نشته زما ټولو لیدونکو ته دغه دی چې یو به اوبه ډنډ نه پرېږدئ چې میاشتې ورسره پیدا کېږي کثافت به بې ځایه نه غورځوئ دا غټه خبره ده اوس پوه شو ځنو هم د اشپزخانې خیال ساته دا څه کوي کیم برابره وایي په یو درې ملکونو کې دغه پولیسو لاړه لاپې وهلي یو بل ته ویلې وایي ته پوهېږې ویلې نه وایي موږ دومره فعال پولیس یي چې دا غل نه د غل غل په 4 ساعتو کې موږ نیسو بله رندا چې ده موږ پولیس دومره فعال دي چې په 12 ساعتو کې موږ غل رانیسو د درېم ورته ویلې وایي ستاسو پولیس هېڅ پولیس نه دي پولیس خو زمونږ دي ویلې ولې وایي دا غل چې ځان آمده کړي غلا ته موږ یې کړپ کړوپ ونیسو د غلا نه مخکې هغوی ویل دا څنګه حساب تاسو پوهېږئ څنګه چې دا غلا کوي وایي خو لیونی سر د کار نه کوي ولې وایي لیونی خو دې ته پلان هم موږ جوړو شریکان هم ورسره نو خیالي ګل دا خیالي ګل خپله په دې شي کې پلان هم لري او لاس هم لري ولې خزلې مزلې غلط دي ته چي هماغه دی چې میاشتې راځي مچان راځي والکه منظم ځي کې واچوه چې ران نه شي نو به عذاب دې نه کړي حکیم برابر څه دی ویل تا ما دا خبره کوله دا دغه خبره دی وکړه وایي سړی ډېر ظالم و وی وال ټکول به یې کول وایي بله ورځ د ده نه چا وایي چرګی چې کوم ګیدړ خوړلې وه وایي دې خپلو خلکو ته ویلي نوکرانو ته چې لاړ شو دا ګیدړ لاس تړلی راوړه زر تر زره هو وایي دا دی چې خلک لاړه وایي ځنګل ته ننوته بېرته چې راوځي او زمری دی وایي دې کې پړی راچولی دی هغه ورته چې وروره چرګه ګیدړ خوړلې زمري نه ما دغه ویل نه صاحب ته پوښتنه وکړه دا ګیدړ دی پوښتنه یې کړې زمري نه ویل ته څه شی وایي زه خو ګیدړ یم ویل خدای دې غر کته زمری ویل دومره وال چې تاله درکړي تا نه هم ګیدړ جوړوي حکیم برابره دا د زمري نوم دې واغځوي په ځنګل کې د زمري د پاچا زمری خو وایي باچا ده که نه د ځنګل وایي دا د ځنګل د پاچا لکه د زمري د زوی واده و په ځنګل کې وروره دا څومره حیوانات چې پکې دي څوک ورو دې خوا نه پکې روان ده ګډېږي څوک هغې خوا نه پکې ګډېږي ورو دې وخت کې چې مږک ګوري چې یو رقم لاقونه وهي هغه یو څوک راغلی ګیدړ ده ګیدړ نږدې شوی دی مږک ته ورته ویل چې وروره څه کاره وروره واده د زمري د زوی ده لغشه کې پکې ته ځې ورځې ته څه کاره یې دا په خندا شوی وایي ته لیونی یې ولې وایي لالا دې د واده نه مخکې زمری وڅښ یو شی دا کیم برابره نن را سره ډېر دروند میلمه ده خپرونه کې هغه خو باید من راغواړو دا چې څوک ده له لنډې او وړکۍ دمې نه پسته غواړو پات شئ د کنګینې د خپرونې سره بیا هم ښه راغلاست کنګینې خپرونې ته او د لمر ټلویزیون لیدونکو روغ جوړ خوشحاله اوسئ او خپرونه تر پای پورې وګورئ حکیم برابره دا څه کوې دا سیاست هم ګوره سیاست دا سیاست لوبول در چا کار نه ده سیاست ده که نه وایي دغسې یو سړی کور ته راغی خپلې مېرمنې ته مخامخ شوی مېرمنې ته ویل مېرمنې وایه وایي مبارک دی دا د خبرنګارۍ ورځ درته مبارک کوي ښځه په کاره شوې وایي سړی ته جوړي ناجوړي نو ما د خبرنګارۍ سره څه زه خبرنګاره نه یم او زما خو لیک لوستم نه دی او ته ما ته دا خبرې کوې هغې ویل ته لیونی ولې نه یې ولې وایي کور کې لا ډنګ شوی نه بیا د دې خبرې خو همدا خبرنګاري ده وطنوالو نن موږ سره ډېر دروند یو باعزته انسان هغه څوک چې تاسې دې د چهرې سره اشناستئ د دې همیش د دې بحثونه تاسو لیدلي په سیاسي میزونو باندې او څوک د پوهېږي هغه څوک چې همیشې وطنوال بحثونه اوري او د زړه په غوږو یې اوري نن کنګینې ته راغلی په یو جګ چکچک کې راغواړو څوک ده سیاسي چارو شنونکی محمد سلیم پیګر د یو جګ چکچک سره یې خپرونې ته راغواړو السلام علیکم محترم خوش آمدید السلام علیکم جناب پیگیر سے محترم خوش آمدید جوړ په خیر بخیر آمدید قربان شم این چوکیه که روبرو همیش بی بخیر بی زنده باشین وطنوالو که تاسې هم غواړئ چې همیش کنګینې خپرونې ته راسئ دا یې تاسو خپله خپرونه ده کولی شئ په دې ټاکلي
ورځ باندې دغه شمیره چې تاسو ګورئ په دې ټاکلې ورځ به تاسو موږ تخنیکي همکار زنګ وهي تاسې به راغواړي هم به خپرونه کې میلمانه کیږئ او هم کولی شئ تالار ته راسئ له نږدې خپرونه وګورئ جناب پیگیر صاحب محترم اول کتی هموطنا خوش آمدید باز پسان گپ خدا خواسته داریم و خیر سلامت باشی سلام اول خدمت شما بازم قربان شما دوست عزیز ما که نام خدا حکیم صاحب حکیم صاحب ګوره جار د هوښیار سړي نشم دستي هغه د هوښیار سړي صفت شروع کړ و تمام بینندگان عزیز تلویزیون لمر برنامه کنگینه قربان شما جناب پیگیر صاحب محترم پیگیر صاحب محترم در اول همیشه ما میبینیم در بحث‌های سیاسی خودت تنها در بحث‌های سیاسی اشتراک میکنی یعنی در سیاست افغانستان هم دخیل هستی؟ نه تو نمیشه که تنها در بحث‌های سیاسی باید باشی نه در سیاست افغانستان هم دخیل باید باشیم واه ته نو داسې پوښتنه کې و یا کم سړي هوټل جوړ کړی بې بچو ته به پکې خوراک نه پرېښود چا ورته دا بچي دي ولې پکې خوراک نه ویل بیا پې ناجوړه کېږي پیگیر صاحب محترم همیش در افغانستان مثال وقتی هر نظام که آمده یا مانده یا پس رفته مردم اینو خود سیاستی که یک ذهن گرفته میگه سیاست معنی کلمه دروغه به خاطر زی خودت چی تو خواستی که دروغ قدم بانی بیایی نه ببینین خب مردم افغانستان گناهش نیست به خاطر در 44 سال سیاست مدارای ما دروغ گفتن که هر چیز دروغ حالا در بینش گرچه مردم ما دمی اواخر تفکیک میکنن و الحمدلله که جدا ساخته ما را از این سیاست مدارای دروغگوی ولی گناه مردم نیست و این مردم هم آنقدر مختص شده بود نه که یک سیاست مدار پشت میکروفون استاد میشد دروغای شیرین برشان میگفت و نام چک چک و حالا دریای پنشیر خوص میبرم کلگی استاد میشه چک چک میکرد ظرف 15 روزی کوه را بر دانوار میکنم خانه کلگی چک چک میکرد دروغای شیرین مردم هم خوش داشت ولی امروز ما حقایق تلخ برشان میگیم عموما در بحثا در مجلسا حقایق تلخ برشان میگیم که مردم آهسته آهسته خود آموخته بسازن با حقایقی که در جامعه ما دیروز بود و امروز است واقعا حکیم برابر واوریدو ما واوریدم پیگیر صاحب څه ښکلې خبرې وکړې پیگیر صاحب محترم ټوکه په یاده شوه نه ما ته یو پوښتنه را پیدا شوه پوښتنه وکړه بیا زه ټوکه کوم پیگیر صاحب وویل و چې خلکو به چکچکې والي چې دا چکچکې هغه شخص ته وال کېدي که خبرې پسې وال کېدي ببینین خب مردم باور میکردن که همی خود سیاست مدار میگه رئیس جمهور میگه معاون رئیس جمهور میگه رئیس شورای وزیران میگه مردم میگه خیلی همی که در پشت میکروفون این واده ها رو بر ما میته حتمی میکنه دیگه و اون خاطر استاد میشدن چک چک میکردن ولی فکر نمیکردن نه که چگونه دریای پنشیر در خوز ببره از کدام را در کدام پول در کدام پیسه پیگیر صاحب یو خبره ده که مګک وی غورځېدلی او د شرابو بوتل ته ویل ته چې غورځېدلی نو بیرته راوتی نه شو غږ به یې وکړه چې هر چا ویستمه بس زما ژوند هغه خون مې بخلی ورته خون مې بخلی دی وی پیشو راغلی ده دا بوتل یې مات کړی مګک یې راویستی دی وی دا مګک ورته ویل چې اماده شه چې زه دې وخورم وی مګک ورته لږ صبر وکړه ځان وچ کړم بیا به سره ګورو وی داسې لرې چې نوته سوړي له بیا غروالیو ما پیشو ورته ویلي چې راوځه کنه چې خورم دي ویل ته ولې ما خوري وی تا ما سره واده کړی ویل ما واده د نشې په وخت کې کړې وه حالا دوستای بام در واده که نشه می بودن میگه کدام سیاست مدار بود یک جای استاد بود باز بیچاره مردم ها پایین شیشته و ای برشان گپ میزنه باز گفته که شما دعا کنید که اگه بخیر من کامیاب شوم اولین کار من نمیخواد بود که من فساد از بین ببرم دومی کار من نمیخواد بود که ظلم از مملکت از بین میبرم و اختلاس از بین میبره میره از بین میبری نی میگه پیچه صفی زنکه بیچاره خسته صدا کرده گفت بچه من گفت خدا کامیاب کنید اول خب که کامیاب شد مقصد فکر باشه که شکر مرا از بین ببره
از بین بردن. خب سلامت باشی جناب پیگیر صاحب محترم. پیگیر صاحب محترم، ما که همیشه با سایت میبینیم در میزه سیاسی واقعیت لذت میبریم. در میز خونام خدا هیچ کس کتید نیست که باز کنه. در خانه با چطور؟ در خانه باز کنه میتونی نمیتونی؟ نه در خانه باز حتی شیرین نواسیم دانه باز کردن نمیتونم. کی برابر کنی پیگیر صاحب؟ دیگه میگم چل ده. نه خب پیگیر صاحب وی چل تا ضرورت نه پیدا شوی چې بحث وکړو. آفرین آفرین. حکیم صاحب یو شهدا ښه څه دی ویلی حکیمه؟ داسې کله زړه کې راګرځېدلي چې کاشکې زه د افغانستان ولسمشر وی یا د افغانستان پاچا وی. ببینین خب هر سرباز میخواد جنرال شود. هر سرباز. و اگه ما بگوییم که نه ما هیچ وقت فکرش نکردیم، ولی از خدای میخوایم که به من مولد بده که ما به مردم افغانستان خدمت بکنم. واه واه بشک حکیم برابر ګوره واقعیت هر وطنوال ته دا پکار ده چې کومه برخه کې لاس رسۍ پیدا کوي باید خپل خلکو ته کار وکړي. پیگیر صاحب محترم، تو همیشه باسته به دلیل و دلایل میخوای پیش ببری یعنی به زور و زشت؟ به خاطر ما همیشه که برنامه میزه سیاسی رو میبینیم باز آخر گپ در زور و زشت میرنی و جنگ و گلاس و گرز خودت به دلیل و دلایل میخوانی آدمی بیننده را کسی شته در میز خانه بساز یعنی به زور و هیچ واده بحث های مرا بشنوین، ما بسیار جدی صحبت میکنیم ولی کلش منطق میگم و هیچ کس در برابر منطق سوال نداره و هیچ واده من نمیخوایم نظر خدا بالای کسایی که در میز شیشته تحمیل بکنم و نظریات از اونها احترام میکنم، ولی ما با دلایل منطقی که دارم نظریات خدا برشان میگم که اونا قبول میکنن نمیکنن. پیگیر صاحب محترم دغه مطالعه خپل مطالعه د یو سیاسي بحث کوونکو لپاره څومره ضرور ده؟ او حتمی است. برای کسایی که در بحث‌های سیاسی میان اول خب باید تجربه داشته باشن، تجربه بسیار کافی، مطالعه داشته باشن و روزانه حداقل هر 2 ساعت بعد باید اخبار بشنون. هر 2 ساعت بعد. پیگیر صاحب محترم یو شی ده چې دغه منګه ځینې دغه نورو ملکونو کې چې څوک سیاسي بحث کوي هغه معلومي د سیاست برخه کې څوک بحث کوي هغه سړي هماغه برخه کې زده کړې کړي، د اوبو په برخه کې څوک بحث کوي د اوبو زده کړې کړي، د برق یا مثال د غرونو یا د هوا د ککړتیا. بیا یې موږ ځینې دا نه مانه چې دغه سیاسي مبصرین چې وګوري نام خدا سم لکه لقمان حکیم غوندې ټول درد مرضونه ورسره دي نو هره برخه کې دوی معلومات لري. نه اصلا تو نیست. خب مثلا هیچ وقت ما در مورد اقتصاد بحث نکردیم. آفرین. هیچ نوع در مورد آب و هوا ما بحث نکردیم. بخاطر مسلک من نیست. و در افغانستان هم تا اندازه اما افراد اشخاص مسلکی رو میخواین که در یک مورد بحث بکنن، ولی چون افغانستان است نه بازگان تا خود امو رئیس های جمهور ما سابق ما واره کلی خود جامل کمالات میدانه، کرکت باز هم است، فوتبالیست هم است، او باز هم است، اقتصاددان هم است، کل چیز. وطنوالو پاک شئ له خپرونې سره ډېر خوږ انسان سره خپرونه کې د لنډه وړکۍ غوندې دم اخلي. ښه راغلاست کنجرې خپرونې ته او د لمر تلویزیون لیدونکو. نن موږ سره بیا هم پیگیر صاحب خپرونه کې میلمه ده، واقعیت چې خوږ انسان ده، خوږې خبرې موږ سره وکړلې، نورې هم ورسره کیسې لرو. پیگیر صاحب محترم، یک وقت فهمیدیم مملکت خود ما و شما هم باران دلار بود، خود دی باران دلار کدام ذره شدی یعنی خوش ماندیم آواره. بریم ببینید در کدام موتر آمدیم باز معلوم بشه. همین دوست ما که مرا بدرقه کرد گفت تکسیوان می باشه یا میره. یک چیز است جناب پیگیر صاحب. نه زبرو که کنه یو خبره پاتې شوه. اوس که په موټر باندې دغه وکړو که نه کیدای شي موټر د دې خاطر راوستی چې څوک د لارې کې چور نه کړي. نه ببینین خب مردم افغانستان با مال خوب آشنایی دارن، خوب میشناسن. نه دو بارانای دلار مس هم داشتم،
ما یگانه کار کردیم قبل از اینکه در سیاست بیایم نفس خود کشتیم. واه هر انسانی که نفس کشت به نظر من میتونه داخل سیاست باشه و انسانایی که میخواه سیاست وسیله ساخته به اهداف شوم خود برسه اونا دیگه ناکام ماندن و ناکام هستن. ای یک چیز است جناب پیگیر صاحب محترم، وقتی که این بحث‌های سیاسی را میکنی در تلویزیون باز خودتان پس برنامه تا در خانه میبینی یا برنامه دیگر را میبینی؟ راست پرسان کنه تو فراموش میکنم. اگه ثبتی باشه فراموش میکنم، اگه لایو باشه خب دیدن نمیتونم. وقتی روزانه حداقل 2-3 برنامه سیاسی ما دارم، حداقل. اینا فکر بکنم وقت اگر یک بار برم گپ بزنم باز یک بار بشنوم دوستایم چطور میشه، فامیلم چطور میشه، نمیشه. پیگیر صاحب محترم ستا دغه ځینې بحثونه فرمایشي بحثونه دي، ځینې بحثونه لکه تاسو فکر وکړئ ته ماته مثال حکیم ماته یو فرمایش راکوي یا یو شاعر ته دغه شعر ولیکه یا مثال دغه بحث وکړه که نه زه هغه بحث وکړم. ځینې بحثونه دي چې د ملت درد ناخواله د وطن دا سړی په بحث کې غاړي. ستا ډېر بحثونه لکه دغه د وطن درد د ملت درد د خلکو درد که نه کله کله فرمایشي بحث هم کوې؟ نه هیڅکله زه فرمایشي سړی نه یم. بېشک هیڅ واده زه په پیسو باندې هغه سړی چې فرمایش ورکوي خو پیسې هم ورکوي. طبعا بالکل نه زه نه په جمهوریت کې فرمایشي وم نه په امارت کې فرمایشي وم. زه یوازې غواړم چې د افغانستان د دېدلو خلک آواز حکومت ته ورسوم بس. ګوره چې برابره دغه مشران چې دا خو همیش د وطن او د درد ناخوالو په وخت کې همدوی ولې ورکوي که نه سخت حالات. او دا کشران همیش ورکي لکه خیالي ګل. آفرین. او کشران داسې ورکي لکه خیالي ګل. ستا خبره دا ده کیم برابره جناب پیگیر صاحب محترم میگه یک جای سیل آمده بود. سیل آمده بود میگه باز یک چیزی مردم دیو قریه بیچاره دی سیل بند مانده بود باز تیارا آمده رسپان انداخته گفتیم رسپان خدا کشال کنی به خاطری که از سیل بچ شی. باز کلی خدا کشال کرده بین دیا یک ملک قریه او هم بند مانده بود. او هم دیگه خدا کشال کرده رسپان نه. تیاره بالا شده پیلوت پس صدا کرده گفت بچه سر تیاره بسیار زیاد زوره 1-2-3 نفر خدا قربانی بدید تا فهمیدی این دیگه انسان ها نجات بمونه. یکی او را گفته میگه برو تو خدا پرتو. گفت نه من خب خدا مادر یک بچه هستم من کجا میتونم. برو تو خدا پرتو. گفت نه من خب 6 ماه زاروسی من میشم من کجا میتونم. او یکی طرف ملک سکه گفت بیا تو خب ملک قریه هستی کلان هستی این می روزای سخت که من کلانا همیشن ولی روزای سخت ضروریش استاد میشه بیگینه می فهمیدی نمی قربانی را خودت بده. گفت صحیح خو یک چیز است که ما که تشویق نشم برای ما که چک چک نکنم من هیچ کار کردن نمیتونم. یک چک چک کنی این مردم دیو قریه بیچاره روزپان الا کنه که چک چک کنه که دراز و دروز کل پایین رفته ده ملک خدا قایم گرفته پایین سعی کرده گفت برو بچه ما تو خیلی مردم اردکان رسوا باز مکوا چټي خبرې کې په خپل خبره باندې نه پوهېږي بار رنګونه وایې لږ ذره خبرو ته فکر کوه سوچ کوه دوی شوې خبره واوره. والکه خیالي ګله دا موبایل کې د چا سره جنګ ده یاره دا واچو موبایل دې جیب کې هلکه موبایل دې په خبره باندې نه پوهېږي بار رنګونه ته لاړ شه حکیم ته یې ورکړه کابونه راوړه دلته راوړه ته ونیسه دا په خبره پوهېږه چې زه ورشم چې میلمه ګل راغلی ورسره ستړي مشي وکړم. یاره خیالي ګله خو تا موبایل موږ لیوني کړو کېده دا کابونه دغلته. السلام علیکم جوړ تازه تکړه صحتتان خوب است؟ خیر و خیریت سلامت قربان شیر لالا جوړې صحت دې ښه دی قراري دی ستا صحت څنګه ده؟ شپې ورځې په خیر تېرېږي. هماغه ځای کې ودرېږه چې ما ته هم ښکاري که نه ها هغه طرف ته ودرېږه دغلته راسه د منځ کې ودرېږه که څه پښتنه لري وایه او که نه لري نیواله اشپزخانې ته چې میلمه ګور چې خفه نه شیر لالا پوه شوې خبره اوره ډېر پوښتنې لرم وایم دا طبیعت صاحب نه لږ پوښتنې لرم صاحبه. د پیگیر صاحب نه پوښتنه لري که ما نه؟ وبخه پیگیر صاحب ما ویل چې دا طبیعت والا سړی دی. او طبیعت والا سړی پیگیر صاحب محترم خدای پاک تو رو خوشحال و آباد داشته باشه. تو که در تلویزیون ها مثلا سیاسی باز میکنی اگان پتکه میکنی من یقین بکو در خانه میترسم. یک روز که از یو مادر اولاده سر ما پتکه کت فهمیدی ما میتلبیستم که دو جان کن بگروزم از گرفتن ما که دویدن ما زیاد بود.
تو باز د خانه میکنی خود باز د تلویزیون میکنی د خانه باز نکنی او پیګیر صاحب خو ویل چې زه په کور کې بحث نه کوم او هغه ویل چې د باز نه کوم په کور کې هو کنه حکیم ګوره خیالي ګوله یو شی د میلمه خوږ انسان ده خواږه خواړه پخه کچر شی پخه وایم هر شی مې ورته آماده کړی بس ورځه پاشپزخانې میوه هم شته ورسه پرېمانه بس ځان مې ورسوه او ور سیده ځان رسوه قبل از اینکه اینا برن یک فکایی یادم آمد ودرېږه چې پیګیر صاحب څه وایي یک نفر نو آشپز گرفت استقدامش کرد آفرین چاش نان آورد در سر میز که مان میسای به خانه که خورد که بسیار شور است صدا کنیم آشپزه که روز اولی آمد آشپز که آمد گفت بدر چرا اینقدر شور کردی؟ گفت والا صاحب عادت دارم نمک زیاد میخورم آفرین حالا بر تو هم شور پخته کنیم یا بی نمک پخته کنیم نه اما تو ملایم بدل خود پخته کو نه نمکی باشه و نه بی نمک باشه خیالی گل سر آشپزخانه برو که من پیگیر صاحب یگان سوال کنم پیگیر صاحب محترم یک عمر می شما بسیار خرد بچه ها بودیم که با یک امید افغانستان آمدیم از مهاجرت که افغانستان آزاد شد بخیر جور میشه امید بود زندگی بود روان بود تا الان این روان هستیم با خاطر این سالا میشه که ملک انسان ها کشته شد انسان ها رفت در بدر شد ملک انقلاب ها میرامه و حالی هم کسایی که این ملک خراب کرده در بدر کرده حالی هم کل منکر است میگه ما این ملک خراب نکردیم خیلی ملک خراب کی کرده ببینین اون معلوم است خب که ملک کی خراب کرد کی زمینه را مساعد ساخت که خارجی ها حمله کردن اون معلوم است ولی وجدان باشه که او حداقل معذرت بخواه از مردم افغانستان بیشک حداقل ولی اونا اگه وجدان می داشتن این کارا رو نمی کردن از همین سبب هنوزم پای در یک موزه کردن که ما هیچ موسیقی بیگناه هستیم ما ولی ما شاهد هستیم مردم افغانستان شاهد است که همه چیز پیش چشم ما بود که این وطن کی برباد کرد این وطن چرا ما معیوب داریم معلول داریم چرا یتیم داریم چرا بیوزن داریم چرا قریه ما بمبارد شد چرا مادر بمب‌های استعمال شد این کلش از دست می نوکران اجنبی بود که امروز در خارج ششتن هنوز هم میخواین که باز بیاین با گرده های مردم افغانستان حکومت بکنن حرفای ما به این معنا نیست که ما از امارت اسلامی افغانستان گله نداریم میبینین انتقادهای بسیار تند میکنیم ولی اونا دیگه در سیاست افغانستان در بین مردم افغانستان دیگه جای نداره پیگیر صاحب محترم واقعیت به خاطر از که وطن خود وطن خوده اگه عزت هم داری نمیجه داری حرمت هر چیزی نمیجه داری در مملکت های مردم نداری به خاطر از میگه یک شیر رفته بود خارج باز میگه شیر بیچاره میگه نموجه کدام چمنده که ایده سبزه رو نموجه دان میزنه اون نفر آمد قایم کرد که او بچه تو خود شیر هستی تو چی تو فهمیدی چیزا میخوری تو باید چیزا نخوری تو باید شکار کنی تو فهمیدی شکار تو معلومه نام تو شیره گفت لالا کب ندن گفت چرا گفت فهمیدی پاسپورت مرکز با نام بز است ما در جمع بز آمدیم یک چیز است که خداوند وطن خود ما رو جور کنه الهی امین وطن والو پات شي د خبرونې سره خوږ انسان را سره د پیګیر صاحب محترم ډیرې کیسې ورسره لرو لنډه وړه کوي غوندې دمه ده ښه راغلاست کنګینې خپرونې ته او د لمر ټلویزیون لیدونکو بیا هم کنګینه خپرونه او موږ سره پیګیر صاحب خپرونه کې ده واقعیت چې تاسو د دې د چهرې سره د خبرو سره د دې د بحثونو سره اشنا شئ پیګیر صاحب محترم دوره مکتب هم وقت فراموش کس نمیشه و خود در وقت مکتب در وقت دوره مکتب بود در صنف در کدام چوکی ها میشیشتی زیادتر در مابین در اول در آخر در کدام چوکی ها خود میشیشتی نه تا صنف 6 من 3 نمره 4 نمره میشدم یعنی اول چوکی پیش بود یا پسته چوکی 2 یا 3 بخاطر بر اول نمره یگان فکر اول نمره مثال اول ولی 2 3 دمو بدم اول نمره هیچ وعده نشدیم در صنف اول
هیچ یادم نمیره ما و یک همصنفی ما همسایه بدیم حال یادش بخیر او اول نمره شده بود ما دوم در ها که می رفتیم و تو اشکاش بود که چرا دوم شده ما چرا اول شدیم و فکر میکرد هر قدر نمره بالا باشه اما قدر خوب است ما دیگه خوش هستم که ما دیگه دوم هستم یه اول از بیچاره تصادفی کاکای از دکتر بود دمرای محمد رو گفت چرا گریان میکنی ولی یعنی دوم شده ما اول شده گفت خوب شده تو اول نمره هستی دوم هست صحیح دیگه گفت تو پیش هستی که گفت پیش هستی ما گریان شروع کردم زنده باشی بخیر باشی یک چیز است جناب پیگیر صاحب محترم کدام وقت در میز خو کتی رقم میمان روبرو میشادم در وقت باز سیاسی کدام وقت کتی تو میمانم روبروش دی که باز سیاسی کده باشی بعد باز برتی تو کده باشه فهمیدی که خیر بیرون هم خواب را آمدی فهمیدی با خاطر یکان رو قدم گیر بینی بسیار گپا رو دیدیم بسیار گپا سلا کشیدن بسیار گپا رو دیدیم با وجودی که من بسیار آرام بدم ولی اونا نتانستن که خدا کنترل کنه قناعت بتن بالاخره بس تو وانمود کردن که دیگه بس نباید نشر شوه نباید نشر شوه از خاطر در جریان بس هم سلا کشیدن بسیار روزای بد دیدیم تو نیست پیگیر صاحب محترم انسانان همیش په زړونو کې ارمانونه لري ځینې ارمانونه ورته خدای پوره کړي ځینې ارمانونه په زړه پاتې شي ستا په زړه غټ ارمان کوم ارمان پاتې چې هغه ارمان دې لا پوره شوی نه ده لوی افغانستان واه واه حکیم برابره په دې هیله چې دغه ارمان د ټولو افغانانو ده د پیگیر صاحب ارمان والله دې دغه ارمان د ټولو افغانانو پوره کړي څه دې ویلي وروره ویې وایه پیگیر صاحب نه ما یو پوښتنه وکړم مخکې د مکتب د دورې خبره وکړه که نه چې اول نمره دویم نمره کې داسې د کله په کوم استاد باندې شک راغلی چې یاره ده به ما سره دوکه کړي نمرې به یې نه راکړي راته ولا بیا څه دې وکړه ببین خب صنف دوی مکتب هستیم معلم ما عادی نجان نامش بود بر از او تکلیف پیش شد اونو میفهمین نه بر از او تکلیف پیش شد و یک 3 ماه رخصت بود این واسه یک معلم دیگه آمد و ما طفل بدیم نه کدامو معلم خود اونس گرفته بدیم ما مخته بدیم و من زیاد معلم خود دوست داشتم عادی نجانه بسیار دوست داشتم و این معلم هر قدر کوشش بکرد که جای از اون معلم بگیره در دل من نمیتونست باور کنین در امتحان 4 ماه مرا او 12ام ساخت از 3م نمره مرا در 12 نمره رسان او نمرات ما او قصدن کم میداد که اگر چیز بعد از او 3 ماه بعد که معلمم بیا تو فکر کنین که مادر خودم دیده باشم او در مکتب که در آمد من دویدم دمرایش دویدم در آغوش خود انداختن طفل معلم مثل مادر است و اولین شکایت من می بود که معلم صاحب دیگر جای نرو او تو 6 باختر ما قدم آخرد بود 6 گفت دیگر جای نمیرم ما پیشتان می باشم بعد از او پس مرا آورد از 3 نمره آورد نو د داسې استادانو دپاره ولې چې استاد ده چې په نړۍ کې هر څه روزي دغه په دې سوشل میډیا کې یو دغه روانه ده یو ویډیو خپریږي یو سپین ږیری استاد دی د ماشومانو نه رخصتېږي او ماشومان جاړي ورپسې بالکل نو رښتیا درته ووایم چې ما هم ورسره وژړل بالکل ځکه چې داسې یو شی یو زده کوونکی تا باندې دومره دغه شي چې هغه تا ته د خپل پلار او د مور په نظر باندې ګوري یک کمک از سیاستیزم بهم چطور رسید در خانه کارهای خانه چطور رسید چیزی را خوب پخته کرده میتونی چیزی را تیار کرده میتونی چیزی که نمیتونم چیزی که بسیار زیاد تنبل هستم و فامیلم مرا زیاد تنبل ساختن
این میز حتی باور کنین که چای برای خود نمیندازم. بس خلاص مثل ما خوراک دیگه اگه کس آورد تو خواه خوردیم ما بسیار به این معنا نه که من خودم تنبل هستم. واقعیت همین فامیل آدم تنبل میسازه. بخاطر که هر چیز آماده میارن آدم دیگه باز تیارخور میشه. پیگیر صاحب محترم، یک چیز است که یگان موضوع است در میزه سیاسی که باز میشه، یگان نفر تشخیص حاکم میباشه. فکر کوره بیخی خوراک واره میخوره و موضوع را خودت کدام موضوعات زیاد فهمیدی فکر کو خوراکت است در میزه سیاسی، در بحث سیاسی که اون موضوع باشه و بر تو هیچ چیزام نمیباشه تو میخوری خلاص. ولی اگر راست پرسان بکنین این قضاوت هم در مورد خود نمیکنم، ولی اکثریت روزا با وجود که برنامه لایف میباشنی مرد در سر میز میگن که سر از این موضوع بس است. در سر میز جای به جای میگه سر این موضوع بس است. بخاطر شاید اونا سر ما باور داشته باشن واقعا از اینکه سر میز برای پیگیر صاحب میگه جای به جای این موضوع است، برای ما دایرکتر میگه که جای به جای یک تا وقفه کوتاه میگیریم پس برمیگردیم که ما پاس کنجینی خبرونه تا او د مرکز نجوم لیدونکو بیا هم موږ سره ډیر درون با عزت شخص میلمه د خبرونه کې پیگیر صاحب دې په خاطر ډېرې ښې کیسې وکړې د ژوند ټوکې ټکالې مو سره وکړې. پیگیر صاحب محترم میره چی میگن؟ میگه بچه او تیج درس نمیخوان. پدرش هم در این فکر که بچه آخر آینده چی خواست. بعد میگه کدام جای کدام نفر بود توی علم نجوم داشت، بازو آوردهش گفت این بچه را آیندهش سعی کن با خدا ما را در بدر کرده. اوجه شیشی همسایه را میزنه، هیچ درس نمیخوانه، چی میشه آخری زی. اون نجومی کی را دیده گفتش گفت یا کار کو کاکا. گفت چی؟ گفت تو 4 چیز در اتاق بان، یک کتاب، یک چاقو، یکی پیسه، یکی کدام میوه را بان. از کدام سراخا که دروازه بیبی اگه میوه را گرفت فکر کوی آینده کدام خوب دیقان زراعت و این کشت کار میکنه. اگه چاقو را گرفت خوب کدام انسان ذلیل می هر کس در بدر خواهد کرد. اگه کتاب گرفت کدام آدم خوب فامیلی با علم و آدم دانشمند خواهد. و اگه پول گرفت فکر که تجار می. گفت صحیح نفر اونم تو کده بیچاره که دو غارک سعی میکنه بچه را در اتاق لاده بچه که داخل شده اول بیادر بندل پول در جیب کده، کتاب در بغل گرفته، چاقو را در دست گرفته، سیب خراب انوال پدر با بده پشت نجومی آمده که بلیاز خدای مرا در بدر کرد، خدای را در بدر کرد. گفت چرا؟ گفت هر 4 گرفت. گفت کاکایت گپ نیست مبارک باشه. گفت چرا؟ گفت خدا راستی داینده سیاست مدار یا زد طرف زدن واقعا یک چیز است که پیگیر صاحب کدام وقت در فامیل یانگا نگفته است که یار گم کو تیر شدی باسه سیاسی ناخ دل خدا ما میکنی دل ما رم کی گپ تا نشنوه نگفته؟ نه وقت اونا میبینن که گپ ما شنیدمش. ما بسیار تغییرات آوردیم، هم در سطح مردم، هم امی که خانم میگان بار که ما شعار میلیم امرای میباشه. باور کنین یک نفر باد استاد میشه مرا در آغوش خود میگیره طبیعیست که خانمم افتخار میکنه. دا غټه خبره ده ګوره کیم برابره. پیگیر صاحب محترم د مور د لاس خواړه ډېر خوندوري د میرمنې د لاس هم خوندوري. تا ته په کور کې د چا د لاس خواړه ډېر خوند درکوه؟ ما وړوکیتوب نه تر غټه چې کله ځوان شوې اوس ببین من قصه کنم. ما کارسی کردیم، خانمم تا بالا بسیار غذای مزه‌دار پخته میکنه، بسیار خوب. اما آدم بسیار غذای مزه‌دار پخته کرد. طبیعیست که در فامیل مادرم است، پدرم است، حال خدا بیامرزشان حال نیستن. اما آدم وقتی که نان خوردیم پدرم زیاد تعریف کرد از خانمم. وقتی که نوبت ما رسید ما گفتم مادرم باره کس پخته کرد نمیتونه. مادرم گفت بچیم هر واده که خانمتان برابرم ما شد گفت از ما که خوب پخته میکنه. ګوره کی برابره کنه دا ځنې میندو ته د خدای عمر ورکړي او خوشحاله ژوند د خدای ورکړي. ځینې وخت اولاد ګوره خوشحالۍ نه خفه کوي کنه، ځینې دا نه معنی ګوره بیا داسې نه وي
هغه رښتیا وي نو دا په څه شو پوهېږي یا وایم شیر لالا خبره داسې ده که نه خیالي ګله څنګه راغلې خدای دې خیر پېښ زه چې دی د پیګیر صاحب نه یو ذهني پوښتنه لرم ذهني او که نه دا اوس دا څه شو ده او په زړه کې مې ډېر غټ ارمان پروت دی چې دا د ذهني د پوښتنې جواب ماته باید بس راکړي ویې که ورور چې ته دا پوښتنه کوې نو دې کې موږ څه کار لرو پیګیر صاحب محترمه خبره داسې دی په ونه کې 15 دانې مرغۍ ناست دي دا 10 دانې وتښتېدو په ښې سپکې کو 100 دانې پاتې شو 15 دانې چې 10 دانې وتښتېدل 15 پاتې شو نه که نه ګوره که نه تاسو پوه نه شوئ که نه وګوره چې هلته د خیالي ګل غوندې سړی موجود وي نو مرغۍ پاتې کېږي نه وګوره نو څنګه وا خیالي ګله خو صحیح 15 ولې 10 وتښتېدې 15 پاتې شوې نه که نه شیر لالا ته په خبره باندې پوه نه شې ګوره دغه 15 دانې مرغۍ په ونه کې ناست دي که نه 10 دانې وتښتېدو دا 15 دانې چېرته طاقت کې خو دا هم په ښې سپکې کوي که نه هغه حکیم برابر در باندې پوه شوی و چې خیالي ګل مرغۍ وګوري هغه نو بیا نه ټینګېږي و که نه خیالي ګله ته لاړ شه که نه چې وګورې چې اشپزخانې نه دود را روان ده خدای مګر دې بخار ونه سوځېږي شوقي ګل دی خدای پاک پوه شي څه ورته وایي په خېټه موړ لري چې خپله لاړه وظیفه یې پرېښوستله او خیالي ګل نه ده خیالي ګل یې موږ ته پرېښود دا به موږ لیوني کي خو ځان دا یم که نه پیگیر صاحب محترم در زندگی یگان چیزاست که انسان ها را رنج و تکلیف میده آدم پریشان میشه در زندگی چیزی زیاد رنج دادید راست بسال کنی بسیار زیاد مرا بسیار چیزاست اول خو یتیما بیوزنا غربت بیروزگاری جوانا یه همه آدم واقعا رنج میده و یگان بار فکر میکنیم چرا وطن ما در این حالت باید باشه چرا ما سرگردان هستیم در هر کشور جهان یک قصه کنم براتون میگه وقتی که فضانوردا در ماتو رفتن در اوجه دیدن که یک تربوز فروش هست یک نفر تربوز مفروشه از او پرسان کردن که بدر از کجاست چی میگنی؟ که من مهاجر افغانستان هستم در اینجا آمدیم تربوز فروش یعنی به این سویه که در گوشه دنیا که بری افغان است مهاجر که نباید باشه با وجودی که این وطن زیبا را که خداوند ما را داده این 4 فصل این میوه این کوهای سر به فلک این آبای سرشار و افسوس که اولادای نااهل داشتی پیگیر صاحب په دې هیله چې موږ او تاسو وطن خدای جوړ کړي نور د مشکلاتونو له غمونو له لرې پاتې شو ټول افغانان ډېره مننه چې راغلي خپرونه دې ښایسته کړه رب دې تل خوشحاله با عزته ژوندی لره په پای کې که هر پیغام لري د کنګینې د خپرونې کمره تا په خدمت کې ببینید بیاین که خود اصلاح بسازیم هر نفر هر کس کوشش بکنه از یک عالم پرسیدن که چطور اولادای تقه با تربیه است ما تربیه اولادایم سهم نگرفتیم بلکه خود برشان الگو جور کردیم هیچ وقت دروغ نمیگم کنه از ما یاد بگیره هیچ اعمال نادرست نمیکنم کنه از ما یاد بگیره از خاطر اولادایم صحیح تربیه شده پس ببینید تخمه اگر از بیرون را به فشار بشکنانیم پایان زندگی است اگر تخم از داخل میشکنه این شروع زندگی است امید شروع بیایی که خود جور بکنیم ډیره مننه د جناب پیگیر صاحب نه چې راغی او موږ خپرونه ښایسته کړه وطنوالو تاسو د لمر ټلویزیون ټولې خپرونې ګورئ کنګینه همیش ګورئ ولې دا یې تاسو خپلې خپرونې دي موږ تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارو دا وایي موږ کنګینه د خدای په امان